مولانا محمد لاہوری رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن او د کشف خاوند هغه لیکي په خپل ابیت کې ویل چې کله مسلمان شوم وی زما مور پلار سیکان و دیو شړل زه مسلمان شوم مور پلار په مخه کړم د کور نه شړل اسیکان دارالعلوم دیوبند کې داخل شوم علم مې وکړ دارالعلوم دیوبند خوا کې په دې کلي کې یو سیټو ام خسړې او نیک سړې لور هم نیکه وه د سیټ صاحب دی لور وې چې ما چې تعلیم له ورکړي او پلار او مور یې خو هغې مې بچې بلکل زمونږ هم خوښه ده چې عالم ته واده شي نو چا نه یې تپوس کوي زمونږ دا لور هم غواړي او موږ هم غواړو چې دا عالم له ورکړو نو هغې وې دې دارالعلوم ته لاړ شئ دارالعلوم دیوبند عالمانو پته خو د مدرسې نه لګي نو محتمم صاحب سره مشوره وکړه دی مدرسې ته راغله محتمم صاحب ته کېناستل هغه پېژندل مدرسې سره به امداد کا اور پاسې په خیرالي ستړی مشي ورته محتمم صاحب ته وی چې زمونږ لور پیغله ده ډېره دینداره ده او د هغې خواهش دی چې ما چې تعلیم ته واده کړي او زمونږ هم دا خوښه ده نو که ستاسو په دې مدرسه کې داسې یو هلکي چې لږ اخلاق یې ښې او علم یې کړي نو مونږ ته مخامخ که چې مونږ دا لور ورکړو یاره وایي چې په دې لاره راتلو په دې چمن کې مې اولې ولید زمونږ خوښ شو که هغه وي ښه که هغه واده کړي یا نه کوي نو بیا بل لا نه وګوره نو محتمم صاحب هم هوښیار و چې پرېږده دوی کوم خوښ دی هغه غواړو مولانا محمد لاہوری رحمت الله علیه فرمایي وي زه یې راوغوښتم وایي ما ته محتمم صاحب ووایي چې دا سیټ صاحب دی او زمونږ مدرسې سره ډېر بنده ده او تعاون کوي د دې سیټ صاحب لور پیغله شوې ده د لور هم دا خواهش دی چې یو عالم سره نکاح کول غواړي او د دې سیټ صاحب او د ښځې هم دا خواهش دی چې دا خپله لور یو عالم ته په نکاح کړي نو په دې لاره راتلل په دې چمن کې په تا نظر ولګېد ته یې خوښ شوې نو هلکه څنګه دی خیال دی واده دې کړی دی که نه وی مې چې نه ما خو واده نه دی کړی وی شوق دی د واده شته ما یې ولې نشته نو یې د سیف صاحب دا لور ده او که ستا خوښ در دی په نکاح مولانا محمد لاہوری رحمت الله علیه فرمایي وی د چې هلک هم خشتم ډولې وی ما ورته وی چې دا خو د سیټ صاحب لور ده او زما خو خپل کور هم نشته دا به ما سره ګزاره څنګه کوي وخت به را سره څنګه تېروي وی سیټ صاحب وی چې زما لور ما ته معلومه ده ابه تا سره چې ته کومه ډوډۍ خوري نیم هغې له ورکوه ته خو به خورې که نه چې ته کوم کور کې اوسېږې هغې کې دوسوه چې ته کوم لوښي باندې اوبس کې دا به نه وایي چې دا کمزوری دی او دا ښه دی ته خو خامخا خپل ژوند تېری ځان له خوراک پیدا کوې ما ویم نیمه دلې ورکوه ګزاره کوه ما وی ډېره ښه وی د نکاح وخت مقرر شو هغه ډېره اوږده قصه نه دی مختصر درته وایم واده شو چې واده شو نو اوس خو زمونږ دا ښځې د واده په اوومه ورځ باندې دي اومه ورته وایي څوک د واده په سبا ځي پلار کره هغه دور ده چې د واده په میاشت پس به جینۍ پلار کره تله زر به نه تله چې د خاوند په دې کور کې زړو لګي نو چې میاشت پس دا جینۍ پلار کره لاړه د مولانا محمد لاہوری رحمت اللہ علیہ بی بی نو پلار تے تپوس کا وی بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری خاوند سنگا ہوں نوی خاوند سنگا دے مولانا محمد لاہوری سے وہی ڈوڑے نوا پدوے مدری مرد با ڈوڑے میں لائے دے کلا کا ڈوڑے بم پوبو کی خوشتولا نی با ماما خوڑا نی مباغی خوڑا او چته ټماټر مماټر او مرچکې به موټه کو نیم به هغې خوړه نیم به ما خوړه چټني مټني مو پیو شملې دا به زمونږ خوراک او کور هم د کریو پردی نو چې داسې لور نه تپوس وکړي نیازبینه لور ده د سیټ صاحب لور ده په کور کې د نیازبینتوب او نازک مزاج لور د وخت تېر کړی دی نو چې داسې د دې زمانې وي او پلار ته تپوس کړی څه به وي
وی بابا غر کا دیکھلو بابا تا دی خدای مردار کی دی خدای غر کا کلو نو چې دا ډوډۍ درک د سره نو نو دی سین کې به دی غرزون نو خوارچنګي مولا له دی ورکړو ډوډۍ نشتا کور نشتا جامه نشتا چاله دی ورکړو لیکن جنہیں دیندار و چپدار دے تپوسو کا بیٹی شوہر کو کیسے پایا خاوند دی سنگا من اور تصوی وی بابا پا دنیا کی بمی دا جنت خبریں اور دے وی ماوی چا خدا دا جنت بکل رازی دا جنت دا خوشحالے بکلی دا جنت تا بکل رازم وی بابا پا دنیا کی خدا جنت را نصیب کرے دے مولانا محمد علی لاہوری سے لکھی وی یہ وہ وقت دا جب احمد علی نتا اب احمد علی ہے وی دے وقت میں دا مرتبہ نا وہ خضرات جنت ہوئی اس کو احمد علی دے ہوئی ناولے سلیم دیندار دے و خزم دیندار جنت وطا ہوئی